آیا باور لرئ چې یو مړ خر هم کولی شي لیکونه ولیکي خو ژوندی وزیر یې نشي لیکلی؟ تصور وکړئ یو عادي ناروغ روغتون ته د علاج لپاره ځي خو بیرته یې په تابوت کې راباسي. دا طنز دی او که زموږ د ټولنې او ژوند واقعیت. کله مو په دې فکر کړی چې د انسانانو کړنې هم دومره بې رحمه شي چې حتی یو خر پرې خاندي؟ ولې په ټولنه کې د زر او زور خاوندان د طنز د نیش اصلي هدف ګرځي خو کمزوري خلک تل قرباني کیږي؟ دا هغه توندې او سوځنده پوښتنې دي چې ځواب نه یوازې په خندا کې پټ دی بلکې په ژړا کې راښکاره کیږي. همدا لټون دی چې موږ د طنز یوې داسې نړۍ ته بیایي چې نوم یې خپله یوه ټوکه ده، د مړه خره لیکونه. دا اثر چې په انګلیسي کې ډیډ ډنکی بلل کیږي د ترکی لیکوال عزیز نسین یو منل شوی طنزي شاهکار دی. هغه نسین چې په خندا کې د خپلې ټولنې ترخه حقیقتونه رانغښتي او جړا یې په ټوکو کې ځای کړې ده. دلته په همدې جالبه کتاب لنډې خبرې کوو. عزیز نسین هغه نوم دی چې د طنز په نړۍ کې د نړیوال شهرت خاوند ګڼل کیږي. د اصلي نوم محمود نصرت خو د قلم له لارې ځان د عزیز نسین په نوم تلپاتې کړ. نوموړی په 1915 کې د استنبول ترڅنګ په یو وړوکي ټاپو کې وزیږید او په 1995 کې ژوند پای ته ورسېد. نسین یوازې لیکوال نه بلکې د خپل ټولنې د کړاوونو تونده او بیرحمه آینه وه چې د خپل لیکنو په وسیله د فساد، نابرابرۍ او ټولنیزو ناخوالو په وړاندې داسې زړوره نیوکه کوله چې د خندا تر شا د ژړا ژور درد پټو. هغه تور طنز یا بلیک کمیډي استاد و. طنز داسې و چې په هره کرخه کې د مسکا او د ګډ غږ اورېدل کېده. همدا سبب و چې د ترکي ادب مولیا لقب یې ګټلی و. نسین یوازې د طنز په لیکوالۍ کې نه بلکې په سیاسي ډګر کې هم فعال پاتې شوی و. څو ځله د خپلو لیکنو او نظریاتو له کبله زنداني شوی هم دی. د دې ټولو سره سره د هغه ژوند یو نه ختمېدونکی تخلیقي سفر و. تر 100 زیات آثار لیکلي چې د سرلیکونو په لیدو یې لوستونکي ته خندا ورځي خو د منځپنګې په لوستو ورته ګوته په غاښ پاتې کېږي. همدا لامل دی چې تر دې دمه د نوموړي آثار لسګونه ژبو ته ژباړل شوي دي او د نړۍ له ګوډ نه لوستونکي د نسین په لیکنو کې د خپلې ټولنې دردونه ویني. د مړه خره لیکونه د عزیز نسین د سیاسي او ټولنیزو طنزونو ټولګه ده چې په کال 1950 کې چاپ شوې ده. د ښاغلي نسین نور ډېر اثار هم شته چې تقریبا ټولې نړیوال شهرت لري. خو د مړه خره لیکونو په نامه دا طنزي ټولګه سره له دې چې نړیوال شهرت هم لري د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوې ده او د هغه وخت ترکي حکومت د همدغه کتاب یعنی ډیډ ډنکی د لیکلو په وجه نوموړی په 15 کاله بند محکوم کړی و. د دې کتاب اصلي کرکټر مړ خر دی چې له هدیرې څخه خپلې ملګرې سرې مچۍ ته لیکونه رالیکي. مړ خر په حقیقت کې یو انسان دی خو نسین په قصدي ډول دا نوم کارولی تر څو د ټولنې ویجاړ حالات وښایي چې حتی یو حیوان یعنی خر هم د انسانانو په کړنو پورې خاندي او د وخت حاکم حکومت یې لیوه معرفي کړی دی. کله چې د مړه خره لیکونه لولو نو پوهیږو چې عزیز نسین تل له رښتوني او زړور تن سره د حقیقت میدان ته دنګل، د کمزورو او خوارو خلکو له حقونو څخه دفاع کوله، لاسنیوی ورته کوو، د زر او زور خاوندانې مسخره کول او رټل، په ډېره ترخه ژبه په ټولنه کې ظلم او نابرابري تر نق لاندې نیولې ده او په ډېره میړانه یې د هغې عاملین په ګوته کول. تر ټولو زیات د هیواد فاسده اداره، ځان غوښتونکي چارواکي، زورمندان او بې شرمه فاسده سیاستوال د طنز اصلي موخه وه او هر یو ته د طنز په ژبه ګوتنیونه کړې ده چې دا هر یوې بیا سرې مچۍ ته په خپلو لیکنو کې په ګوته کړي دي او ورته وایي چې نیغ دې پکې خښ کړه یعنی ټک ورله ورکه وی چیچه. دا درویش لیکونه چې تر پایه د مړه خره د مرګ کیسه بیانوي اصلي تمرکز یې په ټولنیزو نیمګړتیاو دی چې موږ تاسې ته د حکومت فساد، د روغتیایي نظام ناکاریتوب، د ښاروالۍ بې پروایي او د عامو خلکو دومخیتوب را په ګوته کوي. دا کتاب لومړی ځل ډاکټر فرید بزګر په 1992 کې د خرمړي په نوم پښتو ته ژباړلی و خو په دا وروستیو کې بیا ځلي عزت الله شینواري د مړه خره لیکونه په نوم پښتو ته ډیر ساده او روان ژباړلی دی. دا د درویشتو بېلابېلو طنزي لیکونو ټولګه په کال 2019 کې له کابله سروش کتاب پلورنځي
شاوخوا 160 مخه کې چاپ کړی ده چې تاسو اوس مهال په افغانستان کې لهر کتاب پلورنځي څخه ترلاسه کولای شئ. د مړه خره د لیکونو پیل او پای دواړه ډېر خوندور دي. پیل یې موږ هڅوي چې تر پای ولولو، پای موږ تاسو د خپلې ټولنې په اړه فکر کولو ته مجبوروي. د کتاب منځپانګه ډېره زړه راښکونکې ده او په طنزي بڼه د ټولنې زخمونو ته ګوته نیسي، لکه د شتمنو خلکو اولادونو برخه کې د شتمنو خلکو بې مسؤلیته ژوند ښودل شوی چې څنګه د پیسو په زور قوانین تر پښو لاندې کوي او مرسته په سیمه ییزه پیژندګلوۍ ولاړه ده، نه پر انسانیت. همداشان په روغتیایي نظام او ډاکټرانو باندې ډانګ دي. د دې کتاب ډیره برخه په روغتونونو راڅرخي او له ډاکټرانو بڼه کې باسي. د دوی د بېغورۍ او بې تجربګۍ په اړه لیکي چې ډیر کله د نارینه او ښځینه ناروغانو د ادرارو ټسټونه بدل کړي وي. نارینه ته وایي چې ستا حمل دی او ښځینه ته وایي چې ستا سوزک دی. یو بل ډاکټر د لږې بېغورۍ او بې پامۍ له وجې د یو نارینه او ښځینه د راډیولوژي انځورونه تغیر کړي وي. په همدې خاطر یې نارینه ته ویلي وي چې ستا په رحم کې تومور دی، باید عملیات شي. دلته به درته زه یوه ډېره جالبه کیسه وکړم. زموږ یو ملګري د شوخۍ نه په بوتل کې لابراتوار یا لیبارټرۍ ته شین چای ور وړی و. نیم ساعت وروسته یې ریزلټ ورکړی و چې ستاسو په ګرده کې څو ملي کاڼې دی. یو بله کیسه به کې د یو ناروغ ده چې روغتون ته د معاینې لپاره ځي، خو د بل ناروغ نتیجه ترلاسه کوي او په تېروتنه خپل ژوند او شتمني له لاسه ورکوي. ډېر کله که وګورو د اپریشن یا جراحي عملیاتو په وخت له ډاکټرانو څخه د ناروغ په بدن کې جراحي اوزار، پنس یا ستنه پاتې شوي وي چې ناروغ لا پسې بدتر حالات ته لاړ شي. بله ډېره جالبه کیسه پکې د حکومتي امبولانس چلوونکي ده. امبولانس دومره زوړ شوی وي چې ځای په ځای خرابېږي چې له وجې مریضان په لاره کې ژوند له لاسه ورکوي، خو په دې خاطر یې نه بدلوي چې د بیا ترمیم په نامه یې پیسې وباسي او په خپل جیب کې واچوي. کتاب د ډاکټرانو په بې پروایۍ، د ټسټونو په ادلون بدلون او د ماشومانو د ورکېدو په اړه هم بحث کوي. دا برخه ډاکټرانو ته ځانګړې سپارښتنه ده چې د دوی یوه کوچنۍ تېروتنه کولی شي یو انسان عمري په غم اخته کړي. د ظاهري ښکلا په اړه لیکي چې خلک واقعیت نه بلکې ظاهري ښکلا ته پام کوي. ښکلي خلک حق لري چې په خپله خوښه ژوند وکړي، هر څه چې وغواړي ورته رسیږي، خو غیر ښکلي یا بدرنګ خلک حتی په انساني ټولنه کې د ساه اخیستلو حق نه لري. ښاغلی نسیم هغه افراطي مسلمانانو ته هم ګوته نیولې چې په وړو وړو خبرو پسې ګرځي، لوی او مهم کیسې ترې پاتې وي. ځکه خو خر انسانیت ته زړه نه ښه کوي چې ورکوی انسانان خو په خپلو منځونو کې یو بل ته کنځلې کوي، یو بل داړي، یو بل وجدي یا نور ډېر غیر اخلاقي کارونه ترسره کوي. دغسې د مړه خره لیکونه د ځان وژنې سختۍ بیانوي، لکه یو سړی زهر وخوري خو مړ کېږي نه، یا د قبرونو کمښت چې 3 مړي په یو قبر کې پراته وي. خلاصه دا چې نسیم په دې کتاب کې انسانیت ته بلنه ورکوي، لکه چې وایي په گفتار به انسان نشي کردار بویا. هغه ټینګار کوي چې ټولې بدۍ له ناپوهۍ سرچینه اخلي. نه پوهېدل عیب نه دی، خو نه پوښتل عیب دی. ځکه خو لیکي چې مرګ اسانه دی، خو د بې تربیې او ناپوهه انسانانو په منځ کې ژوندي پاتې کېدل ډېر سخت دي. عبدالرؤف بینوا ته ورته عزیز نسیم هم مینه او اخلاص د ټولنیزو ستونزو حل بولي. دا کتاب د پخوانۍ ترکیې انځور دی، خو زمونږ د اوسنۍ ټولنې سره ورته والی لري، لکه د ډاکټرانو تېروتنې چې په افغانستان کې هم اورېدل شوي، لکه د چای په بوتل کې د کاڼي تشخیص. د دې کتاب بېلابېل لوستونکي په دې نظر دي چې دا کتاب په څو ځله لوستو ارزي. که غواړئ د ټولنیزو ناخوالو په اړه د فکر ترڅنګ خندا هم وکړئ نو دا کتاب حتما ولولئ. دا نه یوازې تفریحي کتاب دی بلکې د مثبت بدلون لپاره یو ښه لارښود هم دی. په پای کې زه هغه ټولو ډاکټرانو ته چې نوي فارغېږي، چې پخوا فارغ شوي یا هغوی چې متخصصین دي، د دې کتاب د لوستو سپارښتنه کوم. د دې کتاب د لوستو په جریان کې به ټول متوجه شي چې دوی یوه وړه تېروتنه کولی شي او ناروغ عمري په غم اخته کړي. د دې کتاب نامې ته مه ګورئ، په منځپانګه کې خورا مهم موضوعات راټول شوي دي، لکه په لویو لارو کې له ټکرونو نیولې تر روغتونه او بیا د مرګ تر ورځې پورې د یو انسان جسد له څومره کړاوونو کیسو تېرېږي. یا دا چې د یو انسان د ادرارو د بوتل بدلیدل څومره ستونزې پیدا کوي، یا د یوې اکسرې بدلون کومې نادودې کوي، او په روغتونونو کې نوي زیږېدونکي یا زیږېدلي ماشومان څنګه ورکېږي. په دې کیسو کې څوک لاس لري؟ دغسې پیښې به مو حتما په سیمه ییزو روغتونونو کې تر غوږو شوي وي.
نوکریوال ډاکټران څه کوي، د دوی چلند او د روغتون د نورو کارمندانو اخلاق څنګه وي، دوی په ایمرجنسي حالاتو کې د مریضانو سره سره کم برخورد کوي، کومې بهانې کوي، د دوی د ناغړۍ وجه څه وي، مریضان ولې په ساعتونو انتظار خونه کې منتظر پاتې کیږي. دا ټول هغه کیسې دي چې په دې طنزیه لیکونو کې پر ستاسو سر خلاصيږي. دې کتاب د انساني ټولنې ډېر نادودي په ډېر عالی شکل باندې زموږ تاسو مخې ته یخي. د لوستو پر وخت به فکر کوئ چې دا کتاب د افغانانو یا افغانستان په اړه لیکل شوی دی. دا د دې ونې کتاب د بلخ کتاب د لنډیز او خلاصې راوړلو مو په لوی سختن تعالی سپارم. خاد او آباد اوسئ.